دا بعضې خلک چې بل ته مسلې کوي او خپله پې حملې کوي د دې باره کې غني خان بابا وایي ما ته د جنت کیسې او ځان ته د دنیا حساب نو دا د عجیبه انصاف او دا د عجیبه کتاب زه په مستی سور کافر او ته په هوس سپین مولا ما ته په فتوا عذاب او تا ته په دوکه ثواب نو ای د عدالت ربه دا لوبه خو رانه کا مونږ انسانانو ته یوه نوې لار ودانه کا وایي ته خو حجي شولې مکې ته لاړې احرام دې وتړو کعبې ته لاړې ستا په ګاونډ کې چا د لوږې جړل ثواب دې پرېښودو روزې ته لاړې او مال دې حلال و که حرام دې یوړو دا خو منم چې مدینې ته لاړې او دلته د حق د خوار غریب وخوړو هلته شیطان اولی توبې ته لاړې او دلته د وینې د غریب وسکلې هلته زمزم غواړي چینې ته لاړې او ستا د نامې سره یو ټکی زیات شو حاجي صاحبه تماشې ته لاړې او دلته کې لاره د جومات بندوي هلته ثواب ګټې عمرې ته لاړې غني خان بابا وایي تش په منځونو دعاګانو او تسبو خو نه ده مسلماني څه په روجو او تراوو خو نه ده نیتونه پاک او د شیشې غونډه کې زړونه غواړي هسې جومات ته په ورتلو او په راتلو خو نه ده او دا چې په ګوته ځان سنډي هغو ته داسې وایه ستا خو شمله هم برابر زما د خپو خو نه ده او ستا د قسم وي ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې په تا به ننګ کوي ستا مینه بې پښتو خو نه ده غني خان بابا وایي ویل کمتر وایه خو په هنر وایه چې ژبه لویه لري هغه ته خر وایه او که وي د یار ټیکرې ورته سره زر وایه